چې دی په واوره د لم سړی کوتره کوي دا درته چې ګپ ښکاري دا وینه یا د روابزه په شربت باندې او مازدیګري کې هر یو چې ورته وګورې ته به یا الله خیر او معمولی خبر او غصه به تاله پسې درشي غصه چې دی به راپاڅېدلی هم په دغه ټي یعنې بانک ته نیمه ګنټه پاتې ده راپاڅېد او خرش پرش دی نو دا سړي د غصه وروري ته به چې دی د سهار نه قرآن ته ناست دی او یا چې ګډ جهادونه یې کړي دي او یا جو د سهاره د اوسه پورې غریب مزدوري کړې ده جو جبه یې راوتې ده د تندې د لاسه یو غصه دی نو دې دغه ټیم کې به راپاسي یو غصه به پښتون قوم چې څومره د یو بل د وینې بېعزتي کوي داسې بل قوم نه کوي اتفاق نه کوي که زما سره کاغه دی خو پښتانه دي او کاغه افغان کاغه پاکستان کې دی او کاغه افغانستان کې موږ د یو بل وینې په خپله تویو کله د دین په نوم تویو کله د سیاست په نوم تویو کله د ځمکې دپاره یې تویو کله د عزت په نوم تویو کله غیرت او کله سو کله سال غرض پښتون ختموي دا لګیا دي او دشمن او نور قومونه زموږ ننداره کوي او راته داسې ووایي هغه چې ننداره کوي وایي پښتون ډېر زورور دی بغیر د ټوپک نه ګزاره نه کېږي موږ دومره سادهګانې بیا په ځان نه پوهېږو دې خبرې د لاسه دوه درې نور مړه کړو هوښیار شي هوښیار خلک راباندې لوبه کوي نو دا نه چې موږ بس لوبه شروع کړو زما دا خبره که زما رور زه په دې مړ کم چې یو کس زما صفت کوي چې پښتون همیشه ټوپک ګرځي زما رور زه په دې مړ کم چې دشمن خوشحاله کم کاغه د اسلام دشمن دی کاغه د پښتنو دشمن دی خوشحاله کم خپل رورولي مضبوطه کوي رورولي د اسلام د زموږ په منځ کې بیا رورولي د قام ده رورولي د ځمکې ده نو څومره زموږ په منځ کې رښتې دي د یو بل سره د دې د لاسه موږ یو بل سره ګزاره ونه کړو الله دې پښتنو کې امن او امان راوړي په دې مبارکه میاشت کې د روژې په خوله الله ته د درخواست کوو فریاد کوو چې یا الله په پښتنو کې امن او امان راوړي الله دې د پښتنو نه جهالت او جاهلتوب ختم کړي پښتانه دې الله په صحیح دین پوه کړي او پښتانه دې الله رب العزت د فتنو نه د جنګ جګړو نه د قتل و قتال نه د غلاګانو نه د ډاکو نه د خباستونو نه د فسق او فجور نه وساتي